دا وخت د میر سره د خیسور رسیدونکو او د خیسور د حیات خان د واقع ماسټر مایند یحیی وزیر میر سره نوسته دنه میر پښتنه کی چې د سره جرګه وا د ریمل خان پام باندې د حیات خان په نوم باندې هغه زوی مشرون ملکونه جمع شوي د حکومت هغه ته د یو راغلی وي هغه نه میر داسې خبر شوي دا سنه سو واقعیا شوي دا وخت میر سره یحیی نوسته دنه میر خپل پښتنه کی د سره څه پیښ ولا زوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم می شکلا پام ته ورسېدلی د ریمال پام ته بیا چې خلیزه ورته چکېدل خلی مې دته تصدیق هغه نه الټا سیول عسکریه هویه چې په سیول جمع شویه او ورسره چې کوم سمسرې وې د کسون چې د ملکون دي اور سره ویه چې کله زه باندې ادارې کې زه په مځکه وچوله په موږ داسې تشدد وکړه په موږ په لګاته وختله په موږ د پوسه کوڼې وچوله او بیا یې پانه بعد زه 2 غنټې د ونیوله قسم تشددي په موږ وکړه چې هغه د موږ زخمینه اوس په ملشه هشتا دي او هغه بعد زه 2 غنټې د په جیل کې تیر کړله جیل مو ته روکه انا بعد مو پتراپا تقریبا 2 کیلومتر مو رفتار پتراپا زنه وکړه بیا د ورسته مو شه پسې ویا او په مو چې کیم تشدد کړی دا زه ټول ته تفصیل پیرانه شه درکولای مو جرم داوه چې مو د حیات مظلوم هغه اوس مو دنیو ته رسولی و مو جرم داوه بیا زه ټول ته ویایم هر کچېرې سیول دو کچېرې بلا مقمدا ته ویایم چې مو ته د انصاف ملاو شي حیات ته د انصاف ملاو شي چې کیم کسون ملوثي پشه هغه سمسرې وي یا سیول عسکریه دو هغه ته داسې سازو ورکړي شي لکه څرنګه مستشدد شوی دی او زه یې والی ټکولی شوی ډېره مننه